الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأبرار وفخر المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله مولانا العظيم. خوږو قدرمنو حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دلته د سوره بقره په سر کې موږ او تاسې د قرآن کریم هغه شان الله جل جلاله موږ او تاسې ته بیان کو چې دا داسې کتاب ده چې په دې کې شک او شبهه نسته. د سلیم عقل خاوندان په دې کې شک او شبهه نه کوي، او دا هدایت ده او دا لارښوونه ده لپاره د پرهیزګارانو. بیا د پرهیزګارانو په ارتباط باندې الله جل جلاله هغه آیتونه بیان کړو چې پرهیزګاران هغه څوک دي چې په غیبو باندې ایمان لري او لمونځ قائمه کوي او له هغو شیانو چې موږ دوی ته روزي ورکړې د دوی د خدای جل جلاله په لار کې انفاق کوي. او هغه کسان دي چې دوی ایمان لري په هغو احکامو باندې چې تا ته نازل سوي دي ای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او په هغه څه باندې ایمان لري چې هغه تر تا مخکې نازل سوي دي، او په ورځ د قیامت باندې هم دی یقین او باور لري. دغه کسان چې دي دا په هدایت باندې روان دي له جانبه د ربه دي دوی چې، او دا کسان چې دي دا مفلحون دي، یعنی دا کامیاب دي او فلاح او خلاصون مندونکي دي. اوس دلته یوه خبره وما انزل من قبلک، دلته دغه 5 آیتونه چې کوم دي تر اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، دغه 5 آیتونه چې کوم دي دغه د متقینو په باره کې نازل سوي دي او د مؤمنو مسلمانانو په باره کې نازل سوي دي. له دې نه وروسته موږ او تاسې وویل ان الذین کفروا سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. دغه 2 آیتونه د کافرانو په باره کې چې سوچ کافران دي هغو په باره کې الله جل جلاله نازل کړي دي. دا یې څو آیتونه سو؟ دا یې 7 آیتونه. 14 آیتونه بیا الله جل جلاله د منافقینو په باره کې نازل کړي. 14 آیتونه الله جل جلاله د منافقینو په باره کې بیا نازل کړي دي، یعنی تر 20 آیته پورې دلته د منافقینو موضوع دلته ختمیږي. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير. تر قدیره پورې دلته 14 آیتونه الله جل جلاله د منافقینو په باره کې نازل کړي دي. اوس دلته بعضې حکمتونه په قرآن کریم کې موجود دي، موږ او تاسې به یارې هغه بیان کړو، له هغه بعده به بیا خپل تفسیر او ترجمې ته دوام ورکوو. یو حکمت خدا ده چې په دغه اول مخ کې خدای جل جلاله وفرمایل وما انزل من قبلک، یعنی هغه کسان متقیان دي چې ایمان لري په هغه څه باندې چې تر تا مخکې را نازل سوي دي په پیغمبرانو باندې. هغه چې شی و تورات و، انجیل و، زبور و، او 100 صحیفې یا تر هغه زیاتې نورې صحیفې هم غیر مشهورې صحیفې چې کوم دي، لکه الله جل جلاله فرمای صحف ابراهیم و موسی، هغه صحیفې د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام. د موسی علیه السلام صحیفې خو موږ ته نه دي معلومې چې څو یې ورکړي دي، له تورات ماسې و نورې صحیفې هم بعضې تفاسیرو لیکلي دي چې موسی علیه السلام ته ورکړل سوي وي. نو ځکه هم د رسولانو تعداد دا زیات د 314 یې څوک ښیي چې دا رسولان دي، او رسول هغه چاته ویل کیږي چې نوی کتاب ورکړل سوی. اوس نو دا خبرو به تیر سو، خپلې خبرې ته به راځو. خبره دا ده چې دلته وما انزل من قبلک دغه آیت شریف چې ده په دې کې ختم نبوت ثابتیږي. څه وړ ختم نبوت؟ ختم نبوت دا معنا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاتم النبیین ده، یعنی له ده نه وروسته بل پیغمبر دا نه راځي. په دغه آیت باندې ثابته ده، او د دې په څیر باندې نور ډېر آیتونه په قرآن کریم کې جای په جای باندې راغلي دي،
او خدای پاک ورته ویلي دي چې هغه شی چې په تا نازل سوي دي ای پیغمبره او تر تا مخکې چې کوم نازل سوي دي نو داسې نه دي ورته ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې وما ینزل من بعدک او هغه شی چې نازلیږي به له تا نه وروسته. حضرت نبی علیه السلام ته چې کله جبرائیل علیه السلام د نزع په وخت کې د وفات په وخت کې راغی، جبرائیل علیه السلام ورته وزړل او کوم چې د وفات بیان ده په هغه کې به بیا انشاءالله راسي. نو هلته بیا جبرائیل علیه السلام ورته ویلي چې له تا نه وروسته بیا دنیا ته زه د وحی په طریقه باندې نه راځم، بیا به زه دنیا ته ای اخي ای دما وروره ای رسول الله زه به د وحی په طریقه باندې بیا دنیا ته نه راځم. نوره به د وحی طریقه د الهي وحی سلسله دا آیاتي په تا باندې ختمه سوه. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، دا د وحی اخرنۍ خبره ده چې خدای جل جلاله له طرفه راغله. نو ګورئ دغه خبره وما انزل من قبلک په دې خبره باندې ختم نبوت ثابت ده. یعنی والذین هغه کسان متقیان دي یؤمنون چې دوی ایمان لري بما په هغه څه باندې انزل الیک چې نازل سوي دي وتا ته، وما او په هغه څه ایمان لري انزل من قبلک چې تر تا مخکې نازل سوي دي. یعنی داسې خدای جل جلاله نه ورته وویل چې وما ینزل من بعدک او په هغه شم ایمان لري دغه مؤمنانو متقین چې له تا نه وروسته به بیا نورم نازلیږي. نو له دې چې دا معلومه سوه چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین ده، دی هم فرمایي صلی الله علیه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه خاتم د نبیانو یم اخرنی پیغمبر یم له ما نه وروسته بل پیغمبر نه راځي. او دغه رنګه په قرآن کریم کې هم راغلی دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین، نه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پلار دی یو من رجالکم لرجالو او لسړو دي تاسې څخه، ولکن رسول الله ولکن د خدای پاک رسول ده و خاتم النبیین او خاتم د انبیاو ده. خاتم چې د څه شي ته ویل کېږي د اسم علی صیغه ده، یعنی ما یختم به هغه څه چې په هغه باندې خاتمه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ذات ده چې په ده باندې د پیغمبرانو خاتمه راغلی ده او له ده نه وروسته بل پیغمبر دا دنیا ته نه راځي. نو له دې چې قرآن کریم موږ او تاسې ته دا راښیي چې که بل چا د پیغمبري دعوه وکړه یا بل چا د نبوت دعوه وکړه، دا نبوت به تاسې نه ورسره منئ، دا پیغمبري به تاسې نه ورسره منئ، دا به ده دروغ ویلي او دا به دی مدعي او دا به دی متنبي او هسې به د نبوت دعوه کړي او په تکلف باندې به ځان پیغمبر معرفي کوي. حال دا دی چې دی به پیغمبر نه وي، ځکه قرآن کریم کې راځي. نو یو حکمت په دې خبره کې ده چې وما انزل من قبلک هغه شی چې نازل سوي دي له تا مخکې. ګورې دا معنا چې له تا وروسته نور شیان نه نازلیږي، له تا نه وروسته نور شیان نه نازلیږي او دغه د تا دین به تر قیامته پورې دا چلیږي. یوه خبره دلته دا ذکر سوه. دومه خبره په وبالآخرة هم یوقنون کې او په ورځ د آخرت باندې هم دوی یقین لري. یقین څه شي ته ویل کېږي؟ یقین اعتقاد جازم ثابت مطابق له واقعې سره، هغه عقیده چې ټینګه وي او ثابته وي او له واقعې سره هم څه شی مطابقه یې. یعنې ګوره د مسلمانانو متقیانو یوه عقیده ده په ورځ د آخرت باندې او دا عقیده چې ده ټینګه عقیده ده، جازمه ده او دا عقیده چې ده ثابته ده، یعنې څوک یې ښورولی نه شي او مطابقه ده له واقعې سره چې رښتیا هم په واقعه کې هم دغه ده چې ورځ د قیامت به راځي، د قیامت ورځ به خامخا راځي. دا اوسني ساینس او ټکنالوژي هم دا ثابته کړې ده چې یو وخت به داسې راځي چې دغه د دنیا نظام به درهم او برهم کېږي او دغه د تفاسیرو هغه تحقیقات هم په دې باره کې راغلي دي، بیا به انشاءالله پرې وغږېږو. اوس دغه ان الذین کفروا بېشکه هغه کسان چې دوی کافران دي، یعنې کفر و چې دوی کافران سوي دي، یعنې دوی کفر اختیار کړی ده. اوس کفر څه شي ته ویل کېږي؟ درېیمه خبره د موږ او تاسې دا ده یا څلورمه خبره د موږ او تاسې دا ده چې دغه کفر به سره پیژنو چې دا کفر څه شي ته ویل کېږي. کفر په لغت کې ستر او پټولو ته ویل کېږي. کفر په لغت کې څه شي ته ویل کېږي؟ پټول دی وشي، یو شی راواخه پټ یې که دغه ټیټ شی سو دا کفر سو. کفر په لغت کې پټولو ته ویل کېږي او په اصطلاح کې چې ده د شریعت په اصطلاح کې کفر انکار ده لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم او عن بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. په اصطلاح د شریعت کې کفر له هغه څه چې انکار کولو ته ویل کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم
د خدای جل جلاله له طرفه راوړي دي، یا له ټولو چې انکار کول یا له بعضو چې انکار کول. کله بعضو هم منکر شوې بیا هم کافر شوې، او کله ټوله هم منکر شوې بیا هم کافر شوې. الله جل جلاله دې موږ تاسې وساتي. د خدای جل جلاله له طرفه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه شی راوړي دي، ته ځینې منکر سې دغه ته څه ویل کېږي؟ دغه ته کفر ویل کېږي. ته اتیت شی شوې، کافر شوې. نو یوه خبره به دا کفر کې موږ تاسې زده کړه، ان الذین کفروا. کفرو څه معنا یعنې چې کفر یې کړی ده. کفر څه ته ویل کېږي؟ په لغت کې پټولو ته ویل کېږي، او په اصطلاح کې له هغه څه چې انکار کول، له هغه شي چې انکار کول چې خدای جل جلاله رالیږلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیله باندې، یا له هغه یوه شي چې انکار کول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي د چا له طرفه راوړي؟ د الله جل جلاله له طرفه. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته کفر ویل کېږي. دغه یوه خبره هم دلته په ان الذین کفروا کې زده کړه. دومه خبره په دې کې دا زده کوو، سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. دلته دا خبره ده چې خدای پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. په دوی باندې برابره خبره ده، په دې کافرانو باندې، که ته دوی د خدای له عذابه وویروې او که یې ونه ویروې دوی ایمان نه راوړي. نو دلته یوه نوې خبره موږ ته دا را زده کړه خدای جل جلاله چې ګوره هلته دغه تبلیغ کفارو ته دغه د دین رسول په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فرض او واجب و. دغه تبلیغ چې کوم ده، تبلیغ چې دا کفارو ته، هغو کفارو ته چې د خدای جل جلاله دین نه یې وررسېدلی او پې خبر هم نه یي، هغو ته د دین رسول چې دی دا فرض او واجب دی. او مسلمانانو ته تبلیغ کول چې دا مستحب کار ده. مسلمانانو ته فضائل بیانول او بهتري بیانول چې کوم دي، دغه بیا چې شی دی؟ دغه مستحب دی، ښه کار ده، دغه بیا ښه کار ده او نیک کار ده، خو فرض نه دی او واجب نه دی. کفارو ته چې ته تبلیغ رسوې او د دین احکام ورته رسوې او هغو ته نه یې رسېدلي او پې خبر هم نه یي، او په هغو صورت کې چې دا تبلیغ چې د فرض ده. ځکه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم فرض و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله د امر په طریقه باندې فرمایلی و، ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ای د خدای جل جلاله پیغمبره، ادعو ته بلنه وکړه الى سبیل ربک و هغه لارې د رب دې تا ته، بالحکمة په حکمت سره، والموعظة الحسنة او په نیکه موعظه سره، وجادلهم او مجادله وکړه له دوی سره، بالتي په هغه طریقه باندې هي احسنو چې هغه ډېره ښه طریقه وي، په ښه طریقه باندې ورسره خبره وکړه او دلایل ورسره ووایه. نو ګوره، نو هلته خو ګوره په نبي علیه السلام باندې تبلیغ کول چې د فرض او واجب و، او دلته بیا خدای پاک ورته وایي چې دا کافران چې دي دا که ته دوی وویروې او که یې نه وویروې دوی ایمان نه راوړي. نو له دې خبرې چې موږ ته دا مسئله راووتله، دغه موضوع موږ ته را زده کړی سوه د خدای جل جلاله له طرفه چې ته د خپل تبلیغ کوه، دا که چا مانو او که یې نه مانو پروا یې نسته، هغه په هغو پورې ارتباط لري. یعنې دا معنا ناصح او مبلغ د شریعت او د دین لره دا لازمه ده چې دی خپل نصیحت تو دا جاری وساتي او خپل وعظ و تبلیغ دا جاری وساتي. دا که چا ایمان راوړی یا نه راوړ، دا که چا مانو او که نه مانو، دا د هغه کار ده، دا په تا پورې اړه نه لري. تا خو به خپل مسؤلیت له غاړې اړولی، تا خو به هغه خپله غاړه خلاصه کړې، ته خو به الله جل جلاله ته مجرم او مسؤول نه یې. ته دې دا خپل نصیحت ته دوام ورکوه. دوی که ایمان راوړي که یې نه راوړي، چې نه راوړي هم پروا یې نسته، هغه د هغو کار ده، په تا باندې پروا نسته، په تا باندې باک نسته. ځکه خدای جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بل ځای هم فرمایي، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. تو به مسؤول نه کړی سې، یعنې له تا چې به پوښتنه نه وشي له چښتنانو د دوزخه چې دا خلک ولې دوزخ ته در چې ولاړو، ما خو ته پیغمبر ورلېږلی وې، دا خلک دوزخ ته در چې ولاړو، دا له تا چې ولې ولاړو دوزخ ته. په تا باندې دا لازمه نه ده چې ته دا سړی خامخا جنت ته بیایې، د جنت دروازې ته یې ورولې، جنت ته بیا ورننه باسې، دا په تا لازمه ده، دغسې نه ده. ته د خپل خدای خپل احکام ورته بیانوه. دا که دو منل ودې مني که نه منل نه دې مني، هغه د خپل کار هو. الله جل جلاله ورته فرمایي، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. د چا چې اراده وي ایمان دې راوړي، د چا چې اراده وي کافر دي شي، بیا به سره جوړېږو. الله جل جلاله عذابونه ورته ټاکلي دي. نو ګوره، دومه مسله موږ ته دا راووتله،
انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. د دې خبرې چې موږ تاسو ته دا معلومه سوه چې که چیرې دا مخاطبین یا دا برخوال یا دا درته ناست دي دا تشې وعظ و تبلیغ ورته کوي، دا که د تا په خبرو عمل کوي که نه کوي، ته دې خپل مسؤلیت ادا کوه، ته خپل دین ورته رسوه، دوی که مانو که نه مانو هغه د دوی کار. دا دومه خبره. دا موږ ته په څه شي کې رازده سو؟ دا په دې خبره کې ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. بېشکه هغه کسان چې دوی کافران دي په دوی باندې دا خبره برابره ده که چیرې ته دوی وویرئ او که دوی ونه ویرئ د خدای پاک له عذابه لا یؤمنون، دوی ایمان نه راوړي. نو چې دوی ایمان نه راوړي نو ته د خپل تبلیغ جاري ساته او د تا مسؤلیت به ادا کېږي، او دوی که ایمان راوړي که نه راوړي دا مقصد هغه د دوی خپل کار ده. الله جل جلاله به عذاب ورکړي که چیرې ایمان را نه وړ. نو دغه یوه خبره هم دلته زده کړه. بله خبره ګورئ، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. په دې خبره کې په ختم الله على قلوبهم کې په دې کې موږ ته بله نوې خبره رازده سوه. هغه خبره الله جل جلاله موږ ته دا رازده کړه چې ګوره په دنیا کې د ګناهونو سزا دا ده چې خدای پاک به د دین توفیق در چې واخلي، د دین توفیق باطنه در کوي. ګوره په دنیا کې چې سړی ګناهونه کوي او د خدای جل جلاله له امره چې نافرماني کوي او سرکشي کوي او سرغړونه کوي او د الله جل جلاله د اوامرو او د حدودو چې ورتېرېږي او هغه نه مني، نو دغه څه شی ده؟ خدای جل جلاله د ثوابونو توفیق ورځنې اخلي. د ثواب توفیق اتې دو ته نه ورکوي، اتې نو په زړه باندې لکه مهر سي وروال سوی، په غوږونو باندې لکه مهر سي وروال سوی، په سترګو باندې لکه پردې سي. دغه خبره دغه بله خبره موږ تاسې زده کړه. موږ تاسې دا خبره پکې را زده کړه ختم الله على قلوبهم چې د ګناهونو دنیوي سزا چې ده دا د توفیق اخیستل دي. الله جل جلاله به ده ته د خیر توفیق اتې نه ورکوي. دی چې په ګناهونو باندې اصرار کي او دی چې ګناهونه نه پرېږدي او دی چې بد کارونه نه پرېږدي، نو څه به وشي؟ خدای جل جلاله به دا توفیق ځینې راواخي. الله جل جلاله به توفیق ځینې راواخي. دی به اتې د خیر په کار کې به د ده لاسونه مړي، پښې به یې مړي او سترګې به یې مړي او غوږونه به یې مړي او روحیات به یې ضعیفه وي، اندامونه به یې مړي، اعصاب به یې کمزوري، د خیر کار ته به اقدام نشي کولی، په زړه باندې به یې مهر وال سوی، په غوږونو باندې به مهر وال سوی. نو ګورئ یو سړی چې له ګناهونو ځان ساتي او تقوا او پرهیزګاري کوي، که تاسې پام ورته کړی په هغه کې جرأت او جسارت ډېر زیات دي. هر څومره جرئ انسان، هر څومره جسور انسان او زړور انسان چې په غلا باندې ونیسي، خدای جل جلاله دې موږ تاسې وساتي، څومره سخته بې جرأته او څومره ذلیل او خوار سي او څنګه مړې سترګې یې نیولې او څرنګه د کمزوري ضعیف انسان په مقابل کې هېڅ اقدام نشي کولی. دا خو دا ګناه سړی بزدله کوي، دا ګناه سړی بې غیرته کوي، د غیرت ماده له انسانه چې خوړي، انسان بې غیرته کوي، ګناهونه چې دي دا له انسانه غیرت باسي. یوه خبره ده. او زنا دغسې ده، مثلا رشوت دغسې ده پسې، او شراب څښل چې دي دا دغسې دي، او بد کارونه د خدای جل جلاله هغه ګناهونه چې دي دا ټول دغه ور دي. یو څوک چې الله جل جلاله یو شی ګناه بللی او یو څوک هغه عمل ترسره کوي، که هر څومره زړور یې هم غیرت ځینې ځي بې غیرته پاته کېږي. دغه شي ده. دا موږ له ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. د دې خبرې چې موږ دا را زده کړو. او درېیمه خبره موږ دا زده کړه ومن الناس من یقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین. دلته الله جل جلاله د منافقینو حال بیان کو چې بعضې خلک دا وردي چې په خولو باندې وایي چې موږ په الله جل جلاله ایمان راوړی او په ورځ د آخرت مو هم ایمان راوړی ده، مګر حال دا ده چې دوی مؤمنان نه دي. دوی دا مؤمنان نه دي. نو دلته دا معنا په دې کې الله جل جلاله د منافقینو دومخي او دورنګي بیان کړه، دومخیتوب او دورنګیتوب. ګورئ هغه پښتو کې هم یوه مصرۍ ده، وایي ورځ په قیامت به یې مخ تور وي چې د قلم په شانې دوه ژبې لري نه. یا بله دغسې یوه مصرۍ ده، وایي ورځ په قیامت به یې مخ تور وي چې د کاغذ په شانې دوه مخه لري نه. یو څوک چې دوه مخه یي او یو څوک چې دوه ژبه یي او یو څوک چې دا رقم یي چې ظاهرا یو شی باطن کې بل شی، یا ظاهرا یو شی په باطن کې بل شی، یا باطنا یو شی په ظاهر کې بل شی، داسې ده
دغه د منافقینو دغه دومخیتوب دا د منافق علامه ده. ګورئ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم دا خبره په هغه حدیث شریف کې بیان کړې ده. علامات المنافق ثلاث، علامې د منافق چې دا درې دي. اذا حدث کذب، کله چې دی خبرې کوي دروغ وایي. کله چې دی خبرې کوي منافق څه کوي؟ کذب، دروغ وایي. و اذا وعد اخلف، کله چې وعده در سره وکړي مخالفت د وعدې وکړي. و اذا اؤتمن خانه، او کله چې امانت ورته کېښودل چې خیانت پکې وکړي. یو بله علامه یې په یو بل حدیث کې هم بیان کړې ده، یو بل روایت کې راځي و اذا خاصم شتم، کله چې منافق جنگ در سره له چا سره جنگ شي او جګړه یې شي کنځاوې ډېرې کوي. دا کنځاوې نه دي، دا پوچه خلوشې ده، دا هم د منافق علامه ده. منافق سړی چې ده دا 4 علامې لري. یوه علامه یې دا ده چې اذا حدث کذب، نبی علیه السلام فرمایي کله چې دی خبرې کوي دا منافق دا دروغ ډېر وایي. منافق سړی دروغ ډېر وایي. و اذا وعد اخلف، کله چې وعده در سره وکړي مخالفت ډېر کوي. وعده در سره وکړي بیا یې نه پوجی کوي، وعده در سره وکړي او بیا یې نه پوجی کوي. دا هم د منافق علامه ده. و اذا اؤتمن خانه، کله چې امانت ورته کېښودل شي او دی مؤتمن وبلل شي بیا هم دی چې شی خیانت پکې کوي. د تا امانت چې ده نه درته ساتي بلکې خلاص وهنه پکې کوي او کار ځینې اخلي او تاوان پکې جوړوي. دا هم د منافق علامه ده. 4مه علامه یې دا ده و اذا خاصم شتم، کله چې دی له چا سره جنگ او جګړه وکړي، له چا سره په جنګ اخته شي کنځاوې ډېرې کوي، پوچ ویل ډېر کړي، غلطې خبرې ډېرې کړي. وجه دا ده چې مقصد دغه په زړه کې یې دغه بدې خبرې او دا چټیات موجود وي. ځکه الاناء دغه لوښی چې کوم ده، عربي کې یوه مقوله ده وایي لوښی چې ده له لوښي چې هغه څه تویېږي چې هغه پې کېږي. که په لوښي کې شروا وه شروا ځینې تویېږي، که په لوښي کې مستې وې مستې ځینې تویېږي، که په لوښي کې کورت و کورت ځینې تویېږي، که په لوښي کې شلومبی یا تروې وې دغه تروې او شلومبی ځینې تویېږي. بل شی خو نه ځینې تویېږي. په لوښي کې هغه څه چې موجود وي هغه ځینې تویېږي. کله چې له لوښي چې یو شی تویې هغه شی به ځینې تویېږي چې پې کېده. نو ګوره د انسان په زړه کې سکنځاوې او بد ویل او فحشا او منکرات موجود وي، له خولې یې هم دغه کنځاوې او دغه بد ویل او دغه فحشا او منکرات دا له خولې راوځي. ځکه یو شاعر ویلی دی وایي ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دلیلا. بېشکه وایي خبره چې ده خبره اصلا په زړه کې وي، خبره چې وي دا په څه شي کې وي؟ دا په زړه کې وي. وانما جعل اللسان على الفؤاد دلیلا، او بېشکه دا ژبه دا په زړه باندې هسې یو دلیل او ترجمان ګرځېدلې ده. ژبه چې ده دا د زړه ترجمان ده. خبره اصلا په زړه کې وي، راوځي مازې له خولې. نو ته چې له خولې کنځاوې او پچ ویل او بدې بدې خبرې راباسې، معلومه ده چې دا د په زړه کې هم دغه دی. ځکه چې له لوښي چې هغه څه راوځي چې هغه پکې وي، بل شی نه ځینې راوځي. نو ګوره د پوهانو په خبرو کې راځي وایي لکه څرنګه چې اوسې دغسې ځان ښیه او لکه څرنګه چې ځان ښیې هم دغسې اوسه. نو ګورې دا معنا چې کوم د رنګ په کوم مخ باندې موجود یې په هغه مخ باندې ځان ښیه، او چې په کوم مخ باندې ځان ښیې په هغه مخ باندې اوسه. نو ګوره چې څرنګه یې اوسې دغسې ځان ښیه، چې څرنګه اوسې دغه ور ځان ښیه په جامعه کې، او چې څرنګه ځان ښیې هغسې اوسه. که د ځان پرهیزګاره او دینداره معرفي کوو نو بیا څه وکړه؟ بیا نو اوسه هم دینداره له الله جل جلاله چې ویرېدونکی او خاشع او پرهیزګاره اوسه. او که د ځان پرهیزګاره نه بالو او نه وې پرهیزګاره بیا نو ځان پرهیزګاره مه کوه. شیخ مولانا حافظ شیرازي رحمت الله علیه یو بیت ویلی ده وای واعظان کین جلوه بر محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرماید چرا خود توبه کمتر می کنند. وای واعظان دغه ناصحان او واعظان او دغه تبلیغ کوونکي چې کوم دی کین جلوه بر محراب و منبر می کنند، چې دغه جلوې او دغه ځلاوې په محراب او په منبر باندې کوي. چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند، هر کله چې دوی ګوښه یو پټ ځای ته ولاړ شي بیا دوی نور کارونه کوي. مشکل دارم ز دانشمند مجلس باز پرس،
یو مشکل او یو سوال وای له ځانه سره لرمه، هغه د تاسې له پوهانو کې له هغه پوه سړي چې یې پوښتنه وکړه توبه فرماید چرا خود توبه کمتر میکنند. خلکو ته وای په توبه باندې امر کوي، نو دغه سړی په خپله باندې ولې ډېرې لږ توبې کاږي. دی دې هم له الله جل جلاله چې عفو وغواړي، دی دې هم خدای جل جلاله ته توبې وکاږي، ځکه دی هم ګناهګار دی چې خلکو ته په توبه باندې امر کوي، په خپله دې هم توبې وکاږي، الله جل جلاله ته دې راجع سي، له ګناهونو دې ځان وساتي. نو ګوره، نو دلته موږ دا بیان کړو ګوره چې دلته په دا ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین، په دغه آیت شریف کې الله جل جلاله د منافقینو دوه مخیتوب، دوه رنګیتوب، دوه زبانی او دغه منافقت دغه یې بیان کو، دا یې بیان کو. او تر دغه لږ مخکې الله جل جلاله دا خبره په دغه دوه آیتونو کې بیان کړې وه چې کافران چې دي که ته دوی د خدای پاک له عذابه وویرئ که نه وویرئ دوی ایمان نه راوړي. او په ختم الله کې دا خبره بیان کړه چې خدای پاک توفیق ځینې لرې کړی ده، د خیر په کار کې دوی ته خدای پاک توفیق نه ورکوي، الله جل جلاله مرسته نه ورسره کوي، ځکه دوی د خیر کار نه کوي. ګورئ دا خلک دا نه مسلمانېږي، الله جل جلاله توفیق ځینې سلب کړی ده. یو شاعر ویلی دی، وای اگر بیزه زاغ ظلمت سرشت، نهی زیر طاووس باغ بهشت، به هنگام آن بیضه پروردنش، از انجیر جنت دهی ارزنش، دهی آبش از چشمه سلسبیل، در آن بیضه دم دردمد جبرائیل، به آخر شود بیضه زاغ زاغ، کشد رنج بیهود طاووس باغ. وای اگر بیضه زاغ ظلمت سرشت، کچیری اغا اگی دی اغا کاغ چې هغه چارغونی کاغ ده او په چارو سره یې کار ده، د هغه کاغ اګۍ که راواخې، نهي زیر طاووس باغ بهشت، د جنت د باغ تر طاووس لاندې دغه اګۍ کېږدي. او دهي آبش از چشمه سلسبیل، او اوبه ورکې دغه طاووس ته د سلسبیل له چینې چې په جنت کې یوه چینه ده. او دران بیضه دم دردمد جبرائیل، په هغې اګۍ کې جبرائیل علیه السلام هم پسې پکې. او به هنگام آن بیضه پرورده شو، او په وخت د هغې اګۍ کې کله چې دا اګۍ ماته کړي او بچی ځینې راوباسي، د پرورش په وخت کې از انجیر جنت دهي ارزنه شو، د جنت له انجیرو چې دا ږدن ورکې، د انځرو په دانو کې هغه ږدن نه دي، هغه د جنت ږدن ورکې هم. خو به آخر شود بیضه زاغ زاغ، کشد رنج بیهوده طاووس باغ. په آخر کې به د کاغ اګۍ له دې چې به کاغ جوړ سي، اسې به هغه د جنت طاووس سلا بلا تکلیف پې وکړي. نو ګوره خبره دا ده چې مقصد دغه خلک چې دي دا ایمان نه راوړي. نو اوس دلته ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین، بعضې خلک دا ور دي چې دوی وایي چې آمنا بالله، موږ ایمان راوړی په الله جل جلاله باندې، وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې، وما هم او حال دا ده چې نو دي دوی بمؤمنین مؤمنان. دا دوه مخې دي او دا دوه رنګه دي او دا غلطې خبرې کوي. دلته په دا بل آیت کې چې دغه اتم آیت ته یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دلته الله جل جلاله موږ ته دا بیان کړه چې ګوره خدای جل جلاله خو څوک نشي غلطولی، خدای پاک نشي غلطولی، مګر ګوره چونکې دوی راځي دا منافقین د خدای پیغمبر ته یې د غلطېدو اراده کړې چې الله جل جلاله چې دا کوم پیغمبر رالیږلی ده دا به غلط کو او دا مسلمانان به غلط کو، ځان به مسلمان معرفي کوو. دغه خبره خدای جل جلاله داسې معرفي کړه چې یخادعون الله، دوی الله جل جلاله غلطوي. نو دا معنا چې څوک چې د خدای پیغمبر غلطوي هغه لکه خدای پاک چې غلطوي، او څوک چې د خدای دوستان او اولیاء او مسلمان غلطوي، مؤمنان غلطوي، دا لکه الله تعالی چې غلطوي. ځکه خدای پاک خو غلطیږي نو خدای پاک ګوره د غلطي نسبت دا د دوی د غلطي دغه خبره یې وکړه یخادعون، دوی غلطوي الله، خدای پاک غلطوي. خدای پاک خو نشي غلطولی، دا خو هر چاته معلومه ده چې الله جل جلاله نشي غلطولی. والذین آمنوا او هغه کسان غلطوي چې دوی ایمان راوړی. نو ګوره نو دا معنی چې څوک چې مؤمنان غلطوي، څوک چې پیغمبر غلطوي، څوک چې اولیاء غلطوي، دا په واقعه کې دا معنی لري لکه خدای جل جلاله چې غلطوي، دومره ګناه لري. نو ګوره بد سلوک د خدای له ولیانو سره، بد سلوک د خدای له نبیانو سره، بد سلوک له مسلمانانو سره، دا له الله جل جلاله سره بد سلوک کول.
دا خبره موږ ته له دې آیت شریفه چې را معلومه سوه چې یخادعون الله والذین آمنوا. له دې آیت شریف چې موږ ته دغه را معلومه سوه چې دغه بد سلوک چې څوک د خدای له بندګانو له نیکانو بندګانو سره کوي دا لکه له الله جل جلاله سره العیاذ بالله چې څوک بد سلوک کوي. نو مسلمانو ته هم بیا خدای جل جلاله د وحی په طریقه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تم خدای پاک منافقین وروښو او هغه به بیا بعضې صحابو ته پسې ورښو. نو ګوره نو نه خدای جل جلاله غلطولی شي نه مسلمانان غلطولی شي. د نبي علیه السلام په وخت کې به نبي علیه السلام ته په وحی باندې منافق معلومېدو او دو به صحابو بعضې صحابو ته هم وروښو چې هغه به صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنهم. نو د راز ملګری چې به وي هغه ته به یې وروښو او د هغه را په دې خوا اوس په قرائنو باندې معلومیږي چې دا سړی غیر مؤمن ده، اوس خو وحی نشته. نو ګوره نو په واقعه کې د دوی دغه پرېب او چل چې ده وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، دوی بل هېڅوک نشي غلطولی، نه خدای جل جلاله غلطولی شي، نه د خدای پیغمبر غلطولی شي، نه مؤمنان و مسلمانان غلطولی شي، الا انفسهم مګر خپل ځانونه غلطوي. وما یشعرون او دوی په دغه باندې هم نه پوهېږي چې موږ دا خپل ځانونه غلطوو. نو ګوره له دې خبرې چې موږ ته دا هم را معلومه سوه چې څوک د خدای له نبي او د خدای له ولي او د خدای له دوسته سره بد وضعیت کې دا لکه له الله جل جلاله سره چې بد وضعیت، ځکه الله جل جلاله په دې آیت شریف کې موږ ته دا خبره راوښو. او بل په دغه نم آیت کې فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، دغه خبره په دې آیت شریف کې موږ ته دا را معلومه سوه چې د دوی په زړونو کې مرض ده. نو ګوره مرض یو جسماني وي یو څه شی وي یو روحاني وي. دغه جسماني مرضونه خو داسې دي لکه د سر درد، لکه تبه، لکه زیړی او لکه زکام، لکه دغه صدري امراض، لکه دغه بطني امراض او لکه دغه دماغي امراض، دغه عصبي امراض چې کوم دي پوه شي دغه شیان، یا لکه دغه اورتوپیدي دغه د اډوکو چارې، دغه شي دي دا ظاهري امراض دي د بدن د هیکل او د دغه پږي او د اسکلیت او د دغه جسم د دغه امراض دي چې ورعارضېږي، دا هغه طبي کارونه دي. یو باطني امراض دي. ګورئ باطني امراض لکه د انسان په بدن کې نفاق، یا لکه د انسان په بدن کې څه شی حسد، یا لکه د انسان په بدن کې بخل، یا لکه د انسان په بدن کې هغه جبن بزدلي، یا لکه د انسان په بدن کې هغه تنبلي. دغه شیان چې کوم دي دا باطني امراض دي، دا باطني امراض دي. نو خدای جل جلاله وویل چې د دوی په زړونو کې مرض ده. کوم مرض؟ باطني مرض ده چې هغه مرض د نفاق ده. نو دغه مرض علاج که چیرې یو څوک نه کوي او په مرض باندې خوښي، دا مرض یې پسې څه کېږي؟ دا زیاتېږي. نو دوی مریضان دي، دوی مریضان دي، مرض یې په خپله ځان ته وراچولی. نو ځکه د دوی دپاره څه شی ده؟ عذاب علیم، دردناک عذاب ده. دردناک عذاب په څه شي ده؟ دلته بې سببیه ده، بما کانو یکذبون، په سبب د دې باندې چې دوی به دروغ ویل. نو ګوره په دې کې موږ ته خدای پاک دا خبره هم راوښوه چې درواغ چې دي دا چې څوک وایي، دروغ چې څوک وایي، دغه عذاب علیم به الله جل جلاله ورکوي. خدای پاک به دردناک عذاب ورکوي. څوک چې دروغ وایي دې ته به الله جل جلاله څه شی ورکوي؟ دردناک عذاب به ورکوي. خدای پاک به دی دردمن کي، الله جل جلاله به دی خوښ کي، خدای پاک به دی د قیامت په ورځ باندې سخت په سخت عذاب باندې مبتلا کی. نو معلومه ده یوه خبره موږ نوې دلته دا زده کړه چې ګوارې دروغ چې دا حرام دی، پې پوه شوې، او دا نجاست ده او داسې ده دغه سزا یې چې ده سزا یې څه شی ده؟ عذاب علیم ده، هغه دردناک عذاب ده چې الله جل جلاله یې چاته ورکوي. ګوره الله جل جلاله په بل آیت شریف کې چیرې نجاست هم ورته ویلی ده په قرآن کریم کې واجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. تاسې وایي اجتناب وکئ، ځان وساتئ له نجاسته چې هغه نجاست عبارت ده له بوتانو، چې وجتنبو ځان وساتئ قول الزور د څه شي چې له هغه دروغو، چې له هغه باطلو خبرو. چې نو ګوره دغه نجاست سره خدای پاک دا څه شی؟ یو ظاهري نجاست چې یوه دانه در باندې راوخیږي او یو کینسر درته پیدا شي او یوه دانه در باندې راوخیږي، یو جای دې خوړین سي. یو باطني نجاست ته چې د انسان باطن نجس کوي، هغه څه شی ده؟ هغه دروغ دی. دا موږ ته په څه شي را معلومه سوه؟ او بل دا راته معلومه سوه چې دروغجن ته خدای جل جلاله عذاب علیم یا دردناک عذاب ورکوي. هغه خبره دا سوه چې ولهم عذاب علیم، د دوی دپاره دردناک عذاب ده. په څه شي باندې؟ ولې؟ خدای پاک په خپله وایي بما کانو یکذبون، په سبب د هغه شي باندې چې دوی به دروغ ویل.
دا خبره موږ ته خدای پاک په 9 آیت کې راوښوه. په 10 آیت کې الله جل جلاله موږ ته دا راوښوه واذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. کله چې دوی ته وویل چې تاسې فساد مه کوئ په ځمکه کې، نو قالو دوی به ویل یا دوی وایي انما بېشکه خبره دا ده بله نه ده نحن موږ یو مصلحون په صلحه کې روان یو. دې چې دا معلومیږي دغه کې موږ ته خدای جل جلاله دا خبره راوښوه چې ګوره موږ ته دا خبره راوښوه چې دغسې دي دوی په داسې حال کې چې مفسدین هم دي بیا هم وایي موږ چې یو مصلحین یو. دا ډول خلک دي چې په فساد باندې روان دي او بیا هم ځان په صلح کې ورته ښکارېږي، وایي چې موږ په صلح کې روان یو، موږ په فساد باندې نه یو روان. او خدای پاک علم لري چې مفسد څوک ده او مصلح څوک ده. الله جل جلاله فرمایي والله یعلم المفسد من المصلح. الله جل جلاله مفسد او مصلح ډېر ښه سره پیژني. نو دغه یو امر مبتن ده خدای جل جلاله ته ښه معلومیږي. د قیامت په ورځ به بیا دغه اسرار او دغه رموز او دغه اشارات او هغه ماجراوې دا به بیا ټولې افشا شي چې مفسد څوک و په دنیا کې او مصلح څوک و، فساد چا روان کړی و په دنیا کې او صلح چا روانه کړې وه او اصلاح چا روانه کړې وه، ټولنه فاسدوله چا او جوړوله چا. دا به بیا الله جل جلاله ته په ورځ د قیامت باندې دا معلومه شي. یعنی الله جل جلاله ته خو معلومه ده، موږ تاسې ته به یې را معلومه کړي. اوس دا خبره الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اوس یې هم موږ تاسې ته ویلي دي الا خبر اوسئ انهم هم المفسدون، بېشکه دوی مفسدین دي خو هسې دا ده چې ولکن لا يشعرون، ولیکن دوی په د خپل فساد باندې نه پوهېږي. دوی اسکو وایي دوی ته داسې ښکارېږي چې ولا موږ په سمه لار باندې روان یو، ولا موږ په حقه لار باندې روان یو، ولا د موږ لاره چې ده دا صحیح ده. دوی شعور نه لري. دې ته ویل کېږي جهل مرکبو، یعنې هغه ناپوهي چې هغه غبرګه ناپوهي ده. غبرګه ناپوهي دې ته ویل کېږي چې په خپله خو هم نه پوهېږي، د بل چا هم نه مني، نه په خپله پوهېږي نه د بل چا مني. دلته په دغه څه شي په دغه 12 آیت شریف کې موږ یا په دغه 11 آیت کې موږ واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء. وایي کله چې دوی ته وویل شي چې تاسې ایمان راوړئ لکه څه شي لکه چا چې ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه چا لکه ایمان چې راوړی د صحابو. واذا قیل لهم هغه وخت چې وویل شي دا منافقانو ته آمنو تاسې داسې ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څرنګه چې دا صحابو ایمان راوړی ده، نو قالو دوی ووایي انؤمن کما آمن السفهاء. آیا موږ داسې ایمان راوړو لکه دا ناپوهانو شي بېعقلانو شي ایمان راوړی. الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. تاسې خبر اوسئ په دې باندې چې بېشکه دوی چې دي جد دوی بېعقلان، ولیکن دوی علم نه لري په دا خپله بېعقلي باندې. نو ګورئ نو د دې چې دا په دغه آیت کې خدای پاک موږ ته دا راوښوه چې د تا ایمان به هلته قبلیږي ای مسلمانه، د تا ایمان به هلته قبلیږي چې داسې ایمان دی کما آمن الناس لکه څرنګه چې ایمان راوړی و صحابه و. د صحابه و نقش قدم تعقیبوه، د هغو خط سیر تعقیبوه، د هغو کړنلاره تعقیبوه، نو ته به مؤمن یې. او که داسې وشي له ځانه دې ایمان جوړاوه، له ځانه دې دین جوړاوه، او له ځانه دې په دین کې نوي نوي شیان را جوړول او نوي نوي شیان دې پیدا کول، بیا به تا ته څه شی ده د تا دغه ایمان او دغه دین چې ده دا قبول نه ده. د خدای پاک پیژندنه د الله جل جلاله په وجود باندې اعتراف. دا هندوان هم دغه په هندوستان کې هندوان هم د خدای پاک په وجود باندې اعتراف کوي او اقرار کوي چې یو داسې څوک شته چې دا دنیا یې پیدا کړې ده، په دې باندې اعتراف کوي. مګر چونکې ایمان یې لکه د صحابه و ایمان دغسې نه ده، په ټول ما انزل الله باندې ایمان نه ده راوړی، د خدای پاک احکامو ته یې غاړه نه ده ایښې، د خدای پاک جل جلاله په اوامرو باندې ځانونه نه خبروي، ځانونه مکلف نه ګڼي، صرف دا عقیده ده چې خدای پاک موجود ده، نو دغه ایمان چې ده دا فایده نه کوي. ایمان به داسې ایمان وي لکه د صحابه و ایمان، بیا به څه شي بیا به خدای جل جلاله ته قبلیږي. ځکه ګوره واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، کله چې دوی ته وویل شي تاسې ایمان راوړئ لکه څرنګه چې ایمان راوړی الناسو خلکو، یعنې دا صحابه د صحابه و ایمان چې تعقیب کړي، بیا به څه شی شي بیا به د تا ایمان وبلل شي. دا بله خبره موږ ته خدای پاک راوښوه. او بل دا راوښول چې دوی مسلمانانو ته بېعقلان وایي، ناپوهان ورته وایي، سفیهین ورته وایي او ناپوهان ورته وایي. دغه الفاظ چې کوم په مسلمانانو باندې کوم نومان چې دوی دي، دغه نومان چې دي دا فایده نه کوي. په واقعه کې دغه نومان دوی ته راجع دي، اصلا دوی دغسې دي او دوی په مسلمانانو باندې دا غلط نومان دي، ولیکن دوی علم نه لري، دوی ناپوهان دي، خدای جل جلاله دي دوی پوه کړي.
اوس بله خبره الله جل جلاله موږ ته دا راښولې چې کله چې دوی له خپلو شیطانانو سره واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. کله چې دوی له مسلمانانو سره یو ځای سي نو بیا دوی وایي چې موږ هم ایمان راوړی ده، موږ هم مسلمانان، او کله چې خپلو شیطانانو سره یو ځای سي بیا ورته وایي چې موږ د تاسې ملګري یو او موږ خو هسې د اسلام په دین باندې ملنډې وږو ځکه دا خبره کوو. نو خدای پاک څه وایي؟ الله یستهزئ بهم. خدای پاک به د دوی د استهزا او د ملنډو جزا ورکړي. خدای پاک خو په چا ملنډې نه وایي، بلکې دا معنا الله یستهزئ بهم، یعنی الله جل جلاله به جزا د استهزا او د ملنډو د دوی ورکړي. ویمدهم فی طغیانهم یعمهون، او دوی کشوي په څه شي کې؟ په هغه سرکشي او دلالت کې چې دوی سرګردانه وي. نو دغه کسان ګوره ظاهرا لمونځ هم کوي دا منافقین، اودس هم کوي، قبلې ته هم مخ کوي. نو په دې کې یوه د عقایدو مسئله هم راځي چې ګوره دا کسان خو د عقایدو دا مسئله ده چې اهل قبله خو چې دي دا ټول مسلمانان دي. اهل قبله هغه کسان چې هغه د قبلې خاوندان دي دا خو ټول مسلمانان دي، نو بیا د دوی هم مسلمانان وبلل شي. نو کتابونو لیکلي دي چې یو اهل قبله ده، یو مخ په قبله ده. دا خلک هسې مخ په قبله دي، هسې قبلې ته مخ وراړولی ده، که نه په واقعه کې دی چې دي اهل قبله نه دي، چښتنان یعنې اهل د قبلې نه دي. قبله دین ته ویل کېږي، قبله چې ده دین ته ویل کېږي په واقعه کې. ګوره ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیة ما تبعوا قبلتک، ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وای ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیة، ای د خدای پیغمبره که تو د اهل کتاب ته ټول آیتونه د قرآن کریم راوړې هم ما تبعوا قبلتک، دوی ما تبعوا دینک، دوی تابعداري د تا د دین نه کوي، د تا دین دوی نه ماني. نو ګوره دا کسان چې دي دا منافقین اهل قبله نه دي، دا چې شی دي مخ په قبله دي خو اهل قبله نه دي، نو ځکه هم دا مسلمانان او مؤمنان نه بلل کېږي. یوه خبره خو موږ نه وې دلته دا خبره وکړه. اوس دا خبره چې دغه نفاق او کفر دا خالص د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وکړه، اوس هم سته. نو په دې خبره کې کتابونو مختلف اقوال را نقل کړي دي. بهتر قول یې دا ده چې دغه نفاق چې و دا د نبي علیه السلام په وخت کې نبي علیه السلام ته په وحی باندې معلومېدو چې دا سړی څه شی ده، دا منافق ده. جبرائیل علیه السلام به ورته راغی، منافق به ور وښو چې دا سړی منافق ده. نو دا حضرت نبي علیه السلام ته په وحی باندې معلومېدو. کله چې نبي علیه السلام وفات سو، وحی ختمه سوه، له هغه را په دې خوا باندې بیا په قرائنو باندې معلومیږي چې د چې د کافر پیري کې او ځان کافر کوي، په دې باندې پوه چې دا سړی ولا کافر ده، او چې ځان مؤمن کوي په دې باندې پوه چې دا سړی ولا مؤمن و مسلمان ده. او اوس چې د منافق دا وایي سړي ته نه معلومیږي، په دا اوس زمانه کې منافق سړي ته نه معلومیږي، صرف یا به سړی سوچ کافر وي او یا به سړی څه شی وي پاک مسلمان وي. نو دا معنا چې که د کافر پیرې کړې دا یې کافر ده، او که د مسلمان هغه لارې تعقیبولې، عقیده یې د مسلمان و، اراده یې د مسلمان و، اعمال یې د مسلمان و، دا سړی څه شی ده؟ دا مؤمن و مسلمان ده. که اعمال د کافر و، عقیده یې د کافر و، سست مذهبه انسان و او دین خوند نه ورکاو، شعائر الله خوند نه ورکاو، د الله جل جلاله هغه احکام او اوامرو خوند نه ورکاو، په دې باندې پوه چې دا کافر ده او مسلمان نه ده. نو دغه خبرې موږ زده کړې تر دې خبرې او بل موږ تاسې په دا خبره وکړه الله یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمهون اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. دا هغه کسان دي چې دوی هغه ګمراهي اخیستې ده، هدایت یې پرې ورکړی ده. نو دغه تجارت چې ده دغه په دې تجارت کې دوی خطا دي، په دې تجارت کې دوی غلط دي، دا دوی تاواني تجارت کړی، دا دوی ته هېڅ فایده هم نه کوي. وما كانوا مهتدین، او دوی نه دي لار موندونکي هدایت حاصلونکي. اوس د نن دپاره دغومره بس ده، نور به بیا انشاءالله په باقي درسونو کې بیا انشاءالله بیانوو دغه مثالونه دوه د منافقینو الله جل جلاله ذکر کړي دي، دا به هم بیا بیانوو که خدای کول انشاءالله. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.